صاحب التقوى والتواضع عارف بالله فقيه العصر فقيه الدرويشان الشيخ الحديث والتفسير حضرت مولانا शेर मोहम्मद हनफी साहब चे मसनद तशरीफ रावड़ी और कुल बुलारे कुलवाई किराम होता द कुरान अजीम शान रोस्तनी सूरतुना तफसीर और तर्जुमा करी नारे तकबीर नारे तकबीर अफगानिस्तान इस्लामी इमारत अफगानिस्तान इस्लामी इमारत अमीर मोमिनीन शेख हिब्बतुल्लाह खुलजादा हफिज़हुल्लाह तकबीर
نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مخکې له دې نه چې زه حقیر او عاجز بنده څه ووایم، په دې مجلس کې زمونږ مشایخ اعظام، جید علماء کرام او زمونږ مجاهدین حضرات، مشران او کشران تشریف فرما دي، او بیا خصوصا زمون جناب شیخ صاحب حسینی دامت برکاتهم العالیه هم تشریف فرما ده. نو یقینا دغه د ځان لپاره مناسب نه ګڼم. ما غوښتنه هم وکړه چې دا ختم باید زه کړی وای، خو بیا هم د دې هغه لطف او شفقت ته نو اگر چې موږ د مشرانو تر مخ غږېدی هم نه شو، ځکه په هر لحاظ باندې کمزوري یو، خو بیا به هم د دوی د دعاو په برکت باندې به یو څو مختصرې جملې تاسو په حضور کې عرض کړم. لله الحمد. نن داسې یوه فضا ده، نن داسې یو د ازادۍ د خوشحالۍ هوا چلېږي. نن د داسې خلکو د سیوري لاندې ناست یو چې دا زمونږ د 40 کلو د شهداو او د مظلوم ملت ارمان. هر کال کې به چې مونږ ترجمه کوله، ترجمې منځ کې یو مشکلات پیدا شول، ډېر ملګري به شهیدان شول، د هغوی کتابونه او تفسیرونه به همداسې لوس پاتې شول. نن هغه وخت او زمان د هغو شهداو د وینو برکت باندې الله پاک راوستلو چې په یوه ازاده فضا کې هر مسلمان ورور او هر مسلمان خور یوی په یو دیندار او په یو امن فضا کې خپل مراد او خپل مقاصد او دنیوي او اخروي عبادت کولی شي. که چیرې موږ د دغو شهداو وینې هېرې کړو، موږ د دوی د هغو مبارکو اطفالو یتیمانو حقوق کې هېرې کړو، موږ د هغوی سره جفا وکړو، یقینا بیا به د الله پاک د عذاب انتظار وباسو. الله فرمایي: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا وتبين لكم كيف فعلنا بهم. تاسو مو اوسولئ د ظالمانو په کورو کې، او تاسو ته دا هم ښکاره شول چې موږ د هغو سره څه وکړل. د دې خبرې مفهوم دا ده چې که تاسو اعمال خراب شول، تاسو ظلم، تکبر، غرور شروع کړلو، تاسو انجام به هم هغسې وي. الله دې زموږ مشرانو ته هدایت، استقامت او رشد نصیب کړي چې هم د الله او هم د مخلوق حق ادا شي. دا سورت ته سورت اخلاص وایي. دا مکی سورت ته او
څلور آیتونه لري. ترتیب جمعي د دې سورت 112 او ترتیب نزولي د دې سورت 22. کلمات د دې سورت 15 او حروف د دې سورت 40. مناسبت د دغه سورت د مخکې سورت سره، مناسبت د دغه سورت د ابتدا د قرآن کریم سره څه ده؟ مناسبت د دغه سورت د مخکې سورت سره په سورت ابو لهب یا سورت لهب کې د ابو لهب او د هغه د زوی عتبه او د هغه د ښځې ام جمیل د هلاکولو بیان وشو، چې حتی عتبه راغی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په غاړه مبارکه کې لاس واچولو او کمیس وشنولو. الله پاک د خپلو مظلومو بندګانو سره مل وي، د هغو انتقام خامخا اخلي ولو بعد حین، اگر چې لږ وروسته هم وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خیری کوي: ای الله، اللهم سلط علیه کلبا من کلابک. الله یو زمری پې مقرر کړو، ټوکړي ټوکړي کړلو. نو په دې صورت کې بیان د نجات ده چې ابو لهب ولې هلاک شو، ښځه یې ولې هلاکه شوه، زوی یې ولې هلاک شو. توحید عقیده یې نه لرله، رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم یې نه منله. نو په دې صورت کې بیان د نجات ده، د هلاکت دنیوي او د هلاکت اخروي. مناسبت د دغه صورت د ابتدا د قرآن کریم سره، په ابتدا کې هغه وفرمایل: الحمدلله رب العالمین. دا کې هم مقصد د الله پاک جل جلاله توحید و ټول حمد الله لره ثابت ده. ولې؟ اذ هو رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اوس په آخر د قرآن کریم کې هم د همغه توحید بیان او خلاصه ده. قل هو الله احد الله الصمد. دې صورت کې درې بحثونه په لنډو الفاظو باندې انشاءالله ویل شي. دا صورت مکی ده او که دا صورت مدنی ده. دویم تشریح د الفاظو د کلماتو مبارکو یا د آیتونو د دې صورت. دریم بیان د فضائل او یو څه حصه د بهترۍ د دې صورت. د دې صورت متعلق مکی روایت هم راغلی، مدنی هم راغلی. مکی هغه صورت ته وایي چې د هجرت نه مخکې نازل شوی وي، او مدنی هغه صورت ته وایي چې د هجرت نه وروسته نازل شوی وي. نور فرقونه هم شته، خیر به هر تقدیر خلاصه یې دا وه. دغه صورت متعلق دواړه روایتونه شته دي. سورة الاخلاص مکیة، سورة الاخلاص مدنیة. نو سوال دا پیدا کېږي چې دا یو صورت به څنګه هم مکی او هم مدني شي. اصلا کې
دا اختلاف د مکی او د مدنی دا بنا د په شان د نزول د دې صورت کې چې دغه صورت کله او د چا په جواب کې نازل شوی. یو روایت کې فرمایي چې مشرکین د مکی مکرمه راغلل او حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صف لنا ربك أهو من ذهب أم من فضة أم من نحاس مونږ ته بیان وکړه چې د ستا رب د څه نه جوړ شوی. نو مشرکین په مکې مکرمې کې وو. جواب راغی قل هو الله احد. بنا په دې بیا صورت مکی شو. دویم روایت کې راځي چې د مدینې منورې یهود راغلل. يوعظك يا محمد صلى الله عليه وسلم إن سبلنا ربك منتد خبر رب نسبت بيانك. جواب راغی قل هو الله احد. بنا پدا روایت باندې بدا صورت مدنی شو. بسم الله شروع په نام الله الذي عرف نفسه الرحمن بتفسيره بالصفات الرحيم بترتيب الصفات. قل هو الله احد. دویم بحث دغه صورت د کلماتو یا د آیتونو تشریح. قل هو پیغمبره هو شان دادا الله احد یا هو هغه رب چې تاسو په سوال کې ذکر نه نو هو هغه تاسو مسئول چې د چا په باره کې تاسو سوال کړی دا بدن ته مبتدا شي. الله احد به هم خبره مبتدا شي بیا مجموعه دا خبر شي د هو لپاره. نو قل هو یا هو د تاسو هغه مسئول الله الله ذات واجب الوجود چې مستجمع ده طول صفات د کمال ده. الله ده متصرف ده قادر ده فعال لما يريد ده منزه ده هر عيب او هر نقصان. الله پښتو کې ممتاز وایو خدای. خدای معنا بخپل موجود بخپل وجود کې هیڅ چاته حاجت نه لري. دا زموږ تاسو عقیده ده. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. تمام دنیا کائنات دا بختمیگی خو یواز ذات در رب العالمین بباقی وی. الله واجب الوجود دا یو واجب الوجود وی چې عدم د هغه نه محل لازمیږي. یو ممتنع الوجود چې د هغه د وجود نه محل لازمیږي. یو ممکن الوجود چې د هغه د وجود او د عدم نه کوم محل نه لازمیږي. واجب الوجود الله پاک جل جلاله ده. ممتنع الوجود
شریک دی الله پاک جل جلاله ده کچیری د الله د پاره شریک پیدا شي بنا په برهان تمانع باندې لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا که بزمکه او اسمان کې چېرته خدایان وای بغیر د الله نه فساد براغلی وای وعدم د فساد دا دلیل ده په عدم د آلهه باندې ممکن الوجود لکه مونږ تاسو ممکنات یو نه زمونږ د عدم نه محال او نه زمونږ د وجود نه محال لازمي دي د مسلمان دا عقیده ده وخپل معصوم ته اول حالت کې دا کلمه ورغی چې الف الله الله یو ده زه د الله بنده یم افسوس چې دا شل کاله غربي تهذیب زما د ماشومانو په لاس کې داسې کتاب ورکړ چې الله د ذهن نه لرې کولو بچو وایي چې الف انار انار خوږ دی انار دانې لري هغه زمونږ د ماشوم د ذهن نه د الله پاک عظمت د الله لوی لرې کوله غرض او هدف دا و چې دا خلق د الله په قهر گرفتار شي روس راغلی و یو هدف سو یو هم په مکتبونو کې دا درس ورکولو چې الله نشته که الله وی ولی مؤمنونه هغه د بني اسرائیل سوالونه تکرار کړل دیو جنا په هغه وخت کفر د مکاتبونو شروع شوی وو عامه ناره به وهل او شعار به وي جهورا یو عالم دې له ترجمه وکړه هورا هو اسم ذات رانا پیا مطلب دا هو را الله نشتا الله نشتا دا دی هغه کمونیستانو تعلیمو چې زمونږ د بچیانو په ذهن کې د الله وجود د الله وحدت د هغوی د ذهن نه لرې کولی قل هو الله احد الله یو ذات یو اعرابي نه چا پوښتنه وکړه ته خپل رب په څه پېژنې هغه ورته وایي څومره ساده سړی البعرة تدل على البعيد وآثار الأقدام تدل على المسير والسماء ذات أبراج والأرض ذات فجاج فكيف لا يدل على الصانع الخبير دنیا کې چې یوه پچه ولیدی شي نو هر څوک وایي خامخا دا وزه یا میږه راغلې ده چېرته د انسان پل وویني نو خامخا وایي څوک په دې لار باندې تېر شوي دي یعنی یو پل یو قدم هم د چا نه بغیر کېدی شي نو چې هر کله یو پل یوه پچه بغیر د چا نه کېدی نه شي بیا دا اسمانونه او دا ځمکې بیا چا پیدا کړی قل هو الله احد یو دهري